خبرونه او نظرونه. غني او بایډن نن ماښام ټلیفوني خبرې کړې. ولسمشر غني په خپل ټویټ کې ویلي چې امریکایي سرتیر د سپټمبر میاشتې په لومړیو کې له افغانستان څخه وځي او افغان حکومت د امریکا د دغه تصمیم احترام کوي. نوموړي ویلي افغان حکومت به د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر کې پوره همکاري وکړي. لاس انجلس ټایمز لیکي د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت مامورین اندېښمن دي چې هسې نه چې د افغان پوځ ناراضه عسکر او طالبان لاسونه سره ورکړي او پر امریکایي عسکرو دننه د هغوی په اړو حملې پیل کړي. افغان امریکن پروفیسر ظاهر وهاب وایي د بایډن له فیصلې څخه ملاتړ کوي. امریکا باید هیڅکله افغانستان نه وای اشغال کړی ځکه د امریکا نظامي تجاوز غیر قانوني او اخلاقي ضد و. پروفیسر وهاب وایي چې د افغان جنگ خارجي باید به فیصله شي خو د جنگ داخلي باید پر خپل ځای پاتې وي. امریکا مې سیاسي کارپو واحد فقیر په خپل ټویټر لیکلي د بایډن او غني نننۍ ټلیفوني مکالمه به نهایت ګران او تاریخي وي. بایډن به زیاتې خبرې وکړي خو غني به دننه له قهره ایش اما له وهمه به څه نسي ویلی. غني به صاحب وایي او بایډن به همدا وایي چې پوس وي وا دې ورېده. بایډن به ژبور وي غني به غوږور وي. یو بل ټویټر فعال خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی امریکا لا تر دې دمه پر طالبانو د پخوانیو ځینو لالچي جهادي لیډرانو ګمان کولو چې په بون کې خپل فرمایشات په پټو سترګو پرې ومنل. طالب هغه ویښ ځواک دی چې د مکار امریکې هر مکرتوب او دوکې ته ځیرک دی. امریکا که تړون مات کړي د وتلو پر امن لارې د لاسه ورکړه.